السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د وازخوا ولسوالۍ څخه راغلې لویه لاره ده. دا د موږ موټر ده. دا لار سیده تللې ده تروې ولسوالۍ ته. موږ هم تروې ولسوالۍ ته روان یو. نن ورځ دوشنبه د روان 1404 ښوونیز کال د اسد د میاشتې 6مه نیټه ده. نو د وازخوا ولسوالۍ د پوهنې امریت څخه را روان یو تروې ولسوالۍ ته ځو. غواړو چې تروې ولسوالۍ ووینو. دلته یو مانده ده لګډ. نو په دې کې له نن څخه 15 کاله مخکې د وازخوا ولسوالۍ کې ځینې کسانو بیا له هندوستان څخه یوه ښځه یې راوستې وه. بیا د هغه وخت حکومت ورته دا به بیرته رسوئ. نو دوی ځانمانو راوستې ده، دلته حلاله کړې ده. دا سور جیس معلومیږي دا د وینو نښانې دي. له نن څخه 15 کاله مخکې دلته حلاله کړې وه. دا امیر صاحب حمدالله ده، د وازخوا د مرکزي لیسې امیر. هغه مدیر صاحب عبدالله ده، تدریسي مدیر هغه مولوي صاحب حمدالله ده. دا یې وینې دي، یعنې له نن څخه 15 کاله مخکې اوس هم معلومې دي، واضح تکې سرې دي. نو دغه دي. دلته بیا راوړې وه. بیا دلته مخکې دوی یو کمر و، نو دلته یې ډبرې پرې اچولې وې. بیا شپنو پیدا کړې وه. شپنو اوس په دغه ځمکه باندې به ډیوې بلېدلې. دلته به ډیوې وي، رڼا به وه. بیا موږ حکومت ته د هغه خبر ورکړه. بیا چې د ایرانو بس دغه ښځه یې دلته پیدا کړه، بیا یې یوړه، بیا یې دفن کړه. دا ټول ځایونه دي، داسې دلته حلاله کړې وه. بیا داسې رغښتې وه، جن تللې وه. دغه ځایونه دي. هغه ډبرې چې دي مخکې، هغه یو خواته موټر خواته 2 ډبرې دي. نو یقیني بس پاکې وینې، سپېڅلې وینې او بې ګناه وینې هېڅکله نه پټېږي. دا د دې ښځې د مظلومیت و د عافیت یوه لویه علامه ده. نو دوی یایي دا د سیمې خلک دا خبره هم کوي چې دلته بیخي په دغه سیمه باندې هغه هم نه کېږي، باران او واوره او اوبه هم نه پرې راځي. دغه لګډ لږ اوبه یو خواته دا جن چپ سوي دي، لږ بیا هلته داسې تللي دي، دا د لارې په یخ طرف باندې. په دې سیمه باندې اوبه نه راځي، نه اوبه راځي، نه واوره، باران چې شی پرې اوري. 15 کاله وتلي دي. دغه امیر صاحب چېرته ولاړ ده، دا سورس معلومیږي. دا یې د وینو نښې وې، هغو ظالمانو حلاله کړې وه. دا یوه مسافره ښځه وه، بس راوستې یې وه دلته په یو بل چل باندې. پخوا خو به دا خلک بنګال او هندوستان ته ډېر تلو. نو بیا یا تیز د هغو حکومت پرې خبر سوی و، د موږ د دغه وخت حکومت، د افغانستان حکومت د هغه وخت. اتې بیا ورته ویلي دي ستا به بېرته وړئ. یو عسکر ورسره و، یو دغه سړی و، هغو دلته حلاله کړې وه. بیا یې عسکر باندې د اعدام حکم وخته، په هغه ټیم کې اعدام یې کړو. او هغه سړی باندې عمري قید وخته. بیا په زندان کې پسې مړ هم سو. چا په خبره د خپل عمل په سزا ورسېدو. نو دا ټول ځایونه دي. الله تعالی دې رحم وکړي. موږ هم بس روان یو تروې ولسوالۍ ته ځو. نو خړه پړه دښته د غرنۍ سیمه ده، یو شی نسته، نه کور سته، نه کومې اوبه سته. یو عجیب ځای ده. الله تعالی دې رحم وکړي.